د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو زړونه وګټل. د ډیورنډ کرښې په اړه طالبانو داسې پریکړه وکړل چې په اورېدلو به یې حیران سي. دا چې طالبانو او پاکستاني چارواکو د ډیورنډ کرښې په اړه څه پریکړه کړې، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. طالبانو پاکستان رد کړ. د اغزن تار په هکله د طالبانو نوی دریځ. پاکستان له طالبانو سره په ګډه پر ډیورنډ لاین باندې د اغزن تار لګولو پروژه پای ته ورسول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په خپلو خبرو کې وویل چې پر ډیورنډ کرښه باندې به له طالبانو سره په تفاهم د اغزن تار لګولو پروسه پای ته رسیږي، ځکه دوی له طالبانو سره هوکړه کړې. د شیخ رشید احمد له دې څرګندونو وروسته پر طالبانو انتقادونه زیات سول او له دې ډلې څخه افغانانو وغوښتل چې داسې ونه کړي. نن طالبانو د افغانانو غږ واورید او د پاکستاني وزیر شیخ رشید احمد خبرو ته یې غبرګون وښود. د طالبانو رژیم له کابل څخه خبرداری ورکړی چې پر ډیورنډ کرښه باندې د اغزن تار لګولو په هکله د کابل او اسلام آباد ترمنځ هیڅ ډول توافق نه دی سوی. طالبانو په دې وروستیو کې له پاکستان سره د سرحد پر سر خپلې اړیکې زیانمنې کړي دي او پاکستان هم وایي چې دوی زموږ سره داسې کوي، بیا ولې همکاري ورسره وکړو. د پاکستان د سنا یو وغړي له حکومته د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن تار لګولو او له طالبانو سره د پاکستاني دولت د جنجال معلومات وغوښتل. هغه وویل دا چې طالبان د ډیورنډ فرضي کرښه په رسمیت نه پیژني، نو بیا ولې پاکستان ورسره مرسته وکړي. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ملیشو او طالبانو ترمنځ ترنګلتیاوې رامنځته سوي چې تر اوسه پورې کره معلومه نه ده چې آیا دا موضوع به خلاصه سوې وي یا نه، خو دومره باور پاکستان ترلاسه کړی چې طالبان هم د نورو دولتونو په څیر ډیورنډ لاین په رسمیت نه پیژني، چې په دې سره یې پاکستان په قهر کړی او دواړه لوري یو پر بل ګزارونه کوي. پاکستان پر طالبانو د خپل نفوذ د لرلو له امله هیله درلوده چې د ډیورنډ لاین موضوع تر یوه حده وشاربي او یو څه ګټه وټه په لاس راوړي، خو د طالبانو جدیت هغوی مایوسه او ناهیلې کړل. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.